السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د سمین میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست د ژوند چارې به په خیر درباندې تېرېږي. قدرمنو لیدونکو جیک مې خالي کړي د آب حیاته د کابل باغ په چوک مې آب حیات وڅښي د یاران دربار خوراکي خدماتو باندې چې سرک صاحب زموږ ملګری دی، تاسو به لیدلی په یوټیوب چینل کې ډېر. نو آب حیات مې نوشیجان کړل. نن د خیره سره تاسو ته یوه خپرونه لرم. زموږ داسې د کندهار یو ځوان او تکړه سړي خپل یو کوچنی کاروبار برابر کړی دی. نو نن پر هغه باندې یو کوچنی ولاګ لرو د خیره سره. انشاءالله تاسو دغه ولاګ تر پایه سره وګورئ. انشاءالله ساعت به مو تېرېږي او د دغسې کوچني کاروبارونو د تشویق او د لا غوړېدا په موخه باندې دغسې ولاګونه موږ تاسو چمتو کوو او تاسو یې راسره ګورئ. نو د دغه کس تر دکان او تر کاروباره پورې ورځو چې هغه په عینومېنه کې موقعیت لري. تاسو مل واوسئ، راځئ د خیر سره. دوستانو دلته مو قند رانیوي د خیر سره، دا به ور وړو. هغه پښتني دود او پښتني مینه به ورسره ښکاره کړو، ځکه چې یو څوک نوی ځای پرانیسي نو قند موږ ته په کلتور کې قند شته چې هغه باید وروړسي. نو دا قند به ور وړو، دته به یې ډالۍ کړو. قدرمنو دوستانو تر هیواد مغازې پورې راورسېدو. دا نو زموږ د ګران ملګري او د کندهار د تکړه ممثل ښاغلي میرزا ولي پټان یا میرزا ولي انتظار نومان خو نو ډېر دي، پتنګی دی، فلانکی نومان ډېر لري. نو ګران پټان صاحب په عینومېنه کې دغه د کمپیوټري او لاسي غاړو مغازه پرانیستلې ده. شاید نور شیان هم ولري، هغه به هم په تاسو باندې وګورو. نو راځو د خیره سره دکان ته دننه ورځو. سترګې دې روښانه څنګه ښه صحتونه دې ښه دي، ژوند چارې دې په خیر دي، ته ښه یې، صحتونه دې ښه دي. دغه زه نه پوهېږم، ما خو تر اوسه سړی اول ورکوي، خو زه بیا تا ته اول در وسپارم. پټان صاحب ډېره تبریکي اول د دکان درته وایو. خدای د ایمان مبارکي درکړي. بس خدای دې وکړي چې نیکمرغه شي وروره. انشاءالله الله مهربانه دی. د خیره سره ګرانو دوستانو میرزا ولي پټان دوستان در سره دي د خیر. تاسې به انشاءالله د نامه سره ډېر اشنا یاست. نو نوې مغازه یې پاله کړې ده، نوی ځای یې پاله کړی دي، خبرې ورسره کوو، تاسې راسره اوسئ. نو قدرمنو دوستانو د پټان صاحب دکان ته راغلو. نوې مغازه یې پاله کړې ده په عینومېنه کې. په کوم ځای کې د پټان صاحب؟ افغان عینو کمپلیکس دی، نملمبر دکان دی. لومړی به ستاسې لیدونکو ته سلامونه ووایم. خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ و روغې خوښ خوشحاله به وي، تازه او تکړه او آماده به وي. تاسې هم کوشش وکړئ هغه کسان چې تاسې ته ګران دي، ستاسې ملګري دي، کله چې نوي کاروبارونه شروع کوي تاسې هم په دغسې توپو باندې ونازوئ، ځکه دا خواږه دي. نو په هغه کاروبار کې الله پاک نور هم برکت کښېږدي. راځه مهرباني خدای دې وکړي چې پټان صاحب تاسې دغه زموږ کوچنۍ تحفه ده په ډېر څه باید قبوله کړي. او د دې دپاره چې دا یو پښتني دود دی چې موږ کله یو ځای ته ځو، یو نوی ځای پرانیستل سوی، نو د هغه د پرانیستنې دپاره یا د هغه د هرکلیو د ښه راغلاست دپاره دغسې قند په پښتني دود کې شته چې باید وروړسي. بلکل. نو بس خدای دې ستاسو په کاروبار کې برکت واچوي. امین. زه دلته ډېر شیان وینم پټان صاحب. نو په دغه مغازه کې تاسې کوم خدمات او کوم اجناس کندهاریو ځوانانو او کندهاریو ولس ته وړاندې کوئ چې هغه یې رانیسي؟ بلکل. سمر صاحب البته سمین صاحب بخښه دي، در تاثیر دې لاندې شولم.
دا ما فکر سمر صاحب ما د مخ راغلی او داسې نیم ساعت یې کېږي نوبت یې تېر کړ. سمر صاحب ما د مخ راغلی دي نو دغه و دلته نو تقریبا رخچینې دي 3-4 ډوله چې مچلۍ دي او یعقوبۍ دي جمالۍ دي دغه ترڅنګ کورتۍ دي جانکټان البته صدرۍ دي او کندارۍ غاړې دي البته کمپیوټري او همداسې ځینې عطرونه او سپریګانې دي نو چمپلان دي بوټونه دي بس داسې یو لږ لږ شی مروړی دی. اوس خو دکان داسې ماشاءالله ډیزاین ښه ډیکوریشن یې شوی دی ښه ډیزاین پکې جوړ شوی دی سپریګانې او غاړې او چمپلان او خولي او صدري او دا شیان خو زه وینم نو لکه تاسو یاد کړل انشاءالله خدای دې بس وس او توان درکړي چې نور هم ځای ښه سره ډک کړي د خیر سره بس د اختر اجناس و نور چمپلان و د دې وروسته کوشش وکړئ دوستانو تاسو چې ملګری لري دوست لري قریب لري هغسې ملګري چې ملګري نو دغه ځای ته ورسئ پټان صاحب زموږ ملګري دي موږ به راځو انشاءالله د ده به سوداوي کوو په راتلونکي کې او تاسې هم کوشش وکړئ که چیرې عینومېنه کې دلې یاست په ښار ته نږدې یاست د پټان صاحب ځای ته راسئ اجناس به انشاءالله زه تاسو ته هر یو جلا جلا درښکاره کوم د پټان صاحب سره به نور هم غږېږو پټان صاحب خوښه دې نه ده چې هغه توکي چې تاسې په خپله مغازه کې لري ځینې یې دوستانو ته وښکاره ولې نه مهرباني دا خو نو غاړې سولې چې په دې کې ما تقریبا 100 غاړې راوړي دي هر یوه ځان ته بیل ډیزاین لري هر ډیزاین تاسې ویني لیدونکي هم ویني دغه لاسي غاړې پټان صاحب که یا کمپیوټري دي ټول لاسي غاړې تر اوسه پر نه دي راوړي نه تر اوسه مې نه دي راوړي که چیرې بیا د وخت خلک یې غوښتنه وکړي غوښتنه وسي بیا به موږ ورته انشاءالله اماده کړو د خیر سره ماشاءالله دغه لاسي غاړې ډېرې ښې غاړې دي ما خو چون اوس غاړه البته کمپیوټري غاړې دي او ډېرې ښه کارې شوي دي دا ایراتي دي پټان صاحب که د کندهار جوړ دي فرق پکښې دی میده کارې چې دي هغه د کندهار دي او دغسې ډیزاینونه چې دي دا بیا د ایرات او دغه ډیزاینونه اوس ایراتي ډیزاینونه دي دغه نقشه د دې خوا ورکول کېږي جوړې بیا هلته جوړېږي ځکه ښه ټکور هم انتخابوي او ښه کار هم پر کوي او دغسې غاړې هم دلې لري چې هغه دلې په کندهار کې جوړې شوي و د کندهار غاړې ګوره دغه میده کارې چې دي دا د کندهار دي او دا زموږ ته ډیزاین دي بیخي کندهاري ډیزاین دي کندهاري ډیزاین دي دغه دي دا وینې ګران دوستانو دا کندهاري ډیزاین غاړې دي کندهار خلک چې بیا دي هغه بیا دغه پټي او دغه ډېر دغه چې دي دا نه پکښې خوښوي خو چون دلته هم باب سوي دي دود سوي دي دغه غاړې خلک اغوندي چې هغه پټې پکښې کوي لکه دغه ایراتي ډیزاینونه چې دي لکه تاسو چې وینئ دوستان دغه اوس ایراتي غاړه ده دغه لوړې ایراتي غاړه ده نو بس پټان صاحب دا ځای پاله کړي دي د غاړو ماشاءالله کمښت نشته انشاءالله کوم چیرې بیا غاړې رانیولې لاسي غاړې هم د دوی سره پیدا کېږي پټان صاحب واده دا درکوي چې انشاءالله هغه به هم راوړو چې که چیرې د دوستانو فرمایش او غوښتنه وه انشاءالله پر سایټ باندې کار شروع دی سایټ جوړوو چې بیا دوستان کولی سي اډر ورکړي او د دې ورته جوړ هم کړو ګران دوستانو ویب سایټ چې دی په کندهار کې ډېر کم خلک لري نو پټان صاحب دا دی پر هغه باندې هم کار شروع کړی دی دا د افغانستان او د کندهاري ولس لپاره بالکل بالخصوص ډېر د خوشحالۍ زیری دی ویب سایټ داسې یو شی دی کیدای ستاسو تر ما ډېر ورسره بلد یاست چې تاسو یو اډر وکړئ ورې به تاسو ته دررسېږي چې جنس خوښولی سئ نو په هغه کې به بیا د خیر سره آنلاین اډرونه هم انشاءالله ولرو انشاءالله نور ګورو پټان صاحب مخ ته څه شروع مخ ته بوټونه دي سکیچر بوټ ماشاءالله دا نو تقریبا هغه ښه برانډ دی دا ښه بوټ دی پټان صاحب و دا هغه ښه بوټ تر دغه یعنې ته په خپل تر دې دا تر هغه بیا دغه علاوه او دا ماشاءالله څونه هغه په اصطلاح باندې پوست دی و دا که چیرې پښه کومه څنګه دي په پښه کې بیخي به ښي او دا که چیرې خیرن سي بیا کولی سي چې د کالو په ماشین کې اوس خو زما پښه پاکه ده انشاءالله نه عمومي وایم اوس خبر نه و د اوبه څخه بد نه وړي دا زه به دا بوټ په پښه کوم ماشاءالله څونه پوست دی دا نو دغسې د حاجي صاحبان پښه غواړي ځکه چې دا ډېر په ما باندې غټ دی نو ډېر ښه بوټ دی بس خدای پاک چې برکت پکښې واچي بوټونه هم دغه دي انشاءالله پټان صاحب وداسې مې کړي دي سمین صاحب چې مثلا د لوړ قیمت څخه میانه وم پایه چې مثلا ځینې کسان اقتصادي مشکلات لري که نه هغو دپاره بیا دا ګوره ډېر ښایسته بوټ دی ښه بوټ دی خو په نرخ کې بیا دا در دا نورو ټولو هم پوست دی هم نرم دی هم ښه دی د باران د اوبو څخه هم بد نه وړي شاید په ډېر څه باندې نو ښه بوټ دی دا هم ښه بوټونه دي ښه پاسته بوټونه دي بس خدای پاک چې برکت پکښې واچي چمپلان هم شته انشاءالله چمپلان هم سکیچر کمپنۍ ویډیو پورته کړې وه د چمپلانو ده و د دغو د میم دغه کړی بیا مخ ته ځوالته ځینې چې وټ سټاک راغلی دي هغه نو بیا سټاکي شیان دي دا هم ګوره دا اوس دا هم سکیچر کمپنۍ ده ارمان چې دوستانو ما یوه اونۍ مخکې
چمپلان نه رانیولې نن به مې د پټان صاحب څخه رانیولې خو انشاءالله چې بل وارې زه چمپلان رانیسم د پټان صاحب ځکه چې دا چمپل زما فیورټ چمپل دی زما خوښ چمپل ډېر ښایسته پوست او نرم شی دی هغه تر څنګ دا هم دی دا هم د ځوانانو لپاره ښه ډیزاین چې اوسني ځوانان یې په پښه کوي او ښه شوداره شی دی ښه کلک شی دی او بل هم دا ډیزاین دی دا څو رقمه ډیزاینونه یعنې تاسو دوستانو په ښار کې هم قیمتونه یې څنګه دي پټان صاحب قیمتونه یې ښه دي انشاءالله د شال په نرخو باندې دي نرخ یې درته وایم ورته ویې ښه دی د دغه یوه نرخ راته وایه د دغه یوه نرخ 1400 افغانۍ دی 1400 افغانۍ او ډېر ښایسته چمپل دی او دا د کابل سره وړه سوي دي او دغه چمپل دوستانو زه چې در کوم ځای پوهېږم دا که چېرې تاسو بل ځای رانیسئ خامخا در 1300 افغانۍ کم نه درکړي نو ښه چمپل دی بس پټان صاحب دا دی ډېر ارزانه شیان ورکوي نو خدای پاک کې بس برکتونه پکښې واچوي کې پاتون دا چې نور بوټونه پراته دي دغه یې کلي بدلان دي پټان صاحب دا خو نو دغه کومه کمپنۍ چې ده دغه دغه ورکړی دی یو ډول ماشي دا د کلي دپاره ورکړی دی چې بیا چېرې مثلا یو څوک نه پتنګی وارو پر پېښ سي هغه بیا دلته مثلا زړوي نه د شو دپاره پتنګی زړوي ما تاسو ته ویل ګرانو دوستانو چې پټان صاحب چې دی ډېر نومان لري مرزا ولي انتظار پټان پتنګی ساده ګل نو ډېر نومان لري بس راته ژوندی دي دغونه ډېر کرکټرونه دغونه ډېر استعدادونه هم لري پټان صاحب د سترګو بلا واخم ناس پر ما که یک قدم پیش یک قدم پس دلته راسه وروره ګله صدري راښکاره کړه عجبه صدري دي وروره ګله تو خو دغسې هلته ګرځې او دا نه صدري به درکړم وروره جانه بالا کوایا چې نه کې هوا سره دغسې ته راکړه چې زه یې واغوندم پټان صاحب در سره کې بیا دوستان وویني چې صدري زما سره ښه خوند کوي که نه کوي ما بیا داسې هغه په اصطلاح باندې د ملیشه والا سټایل کړی دی ډیزاین کړی دی هر چې مې وویني وایي ملیشه والا اوس استاد هم راته ویل استاد به شاید دوستان لیدلی کیمرامین صاحب چې ورښکاره کړه و دا استاد چې دی دا نو د یې مټکه بریاني ډېره ښه پخولی سي او ما نه ده خوړلې او زه به کوشش کوم چې مټکه بریاني به مټکه بریاني به در سره وخورو انشاءالله لږ غټه ده ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که یک قدم پیش یک قدم پس یک قدم پیش لږ غټه ده مشابهت را سره کوي ښه در سره ایسي دوستان تاسې نظرونه راته پرېږدي زما سره صدري ښه خوند کوي که نه کوي و کمنټونه وکړئ که چیرې ښه خوند ورسره کوئ دا زما د خوا دته ګفټ دی د هغو یې نه ورکوم کله چې تاسې ویل چې ښه خوند کوي بیا یې دنه بیا ګفټ یې در وخت یې نه راکوي دوستانو کمنټونه ډېر وکړئ ځکه چې بیا پټان صاحب ویني نو که چیرې ښه خوند کوئ د خیره سره بیا به دا صدري ماته ګفټ کېږي اوس به زه ور وکړم ځکه چې افسره باندې غټه ده باره به بیا د خولي سره استاد وایي د خولي سره وګوره چې څنګه خوند کوي استاد څنګه خولي ورته انتخابوي دا غاړه وګوره دا غاړه دا زما د پاسپورټ دلته دا در وسول په ټوله ژوند مې غاړه نه ده کړې ماشاءالله سره ښه خوند سره کوي دا خولیم ده اول ګراک انشاءالله زه به اول دی اول ګراک زه اول ګراک دوستانو استاد دی چې مټکه بریاني په شام کندهار کې دی پخېږي بیا به د خیره سره پر هغه باندې هم یو ولاګ درته جوړوو د خیره سره چې استاد څنګه اشپزي کوي اشپزي به تاسو وویني نو دی د پټان صاحب اول ګراک دی او غاړه اغوستې ده او استاد ماته د خبرو څخه تاسو پېژنئ چې د کومې خوا دی تر اوسه دی خو زموږ داسې د کندهار خو غاړه یې تر اوسه نه ده اغوستې ځکه چې په نورو سټایلو کې یې ژوند کړی دی ما ډېر هغه وزره ښکاره کړله ما ډېر خوند پر واخیست ډېر ښه خوند درسره کوي ماشاءالله ډېر ښایسته چې جوړه کړې ده جوړ کړې دي بیا په دې خاطر ښایسته ده چې ښه غټه جوړه کړې ده او ښه خوند درسره کوي یو کار به دی بل زما په قوله کوي هغه لکه څه شي هغه کدلي یا لسون ډېر ښه درسره ایسي کدلي وې هر سهار به زما سره داسې نیم ساعت ورزش کوي ورزش یعنی ته خپله اوس ورزش کوې پټان صاحب زه خپله ورزش کوم و دا دی زما مثلا مخکې دغه جسم به خوا بده کړي جسم به خوا بده کړي نو دی به بره بیا خوراک څنګه کوي چې ورزش هم وکړي ورزش ښه دی نو خو دا بدن بیا بره ښه فټ سي نورم دا به بده خبره نه زما دپاره چې ورزش وکړم یا ستا دپاره خو بده خبره نه ده ښه دی باره به پټان صاحب نو که ده چیرې وزن کم کړي بیا ته یو بله غاړه ده ته ډالۍ کوې زه به ده ته غاړه بله ډالۍ نه کړم ولې ته ولې ستا سترګو بلا وخت ناز پر ما که دغه ورسره پر سر که چې تر څو نورم یعنې که چیرې تاسې ګرانو دوستانو ډېر کمنټونه کړي وه دا بیا نه دا خولیم څه خوند وکړو خو دغه یوه ورله راشي هغه لوړه دا لوړه خړه ورله راشي لاس یې ورسېږي ولې ورسېږي صدرۍ سره لای دا باره به میچ ورسره وکړې ته دا پر سر که دی وایي دا دی د پتنګي د سترګو بلا واخم دې خولۍ علیحده شي څنګه یې سم داسې ښه د ګراک په سترګه راته وګورئ چې زه څنګه خوند کوم ګران دوستانو ځکه چې دا شیان بیا ماته یو وخت کېږي
نو بله دا هم د پټان صاحب په مغازه کې پیدا کېږي. پر 8000 کمنټه 8000 کمنټه باندې یو د یار خو 8000 دیم نه یو نیم سل خو دې سي یو نیم سل یو لار لري کاغم نه یار یو لاس وار خو دې شیټ ممکن لار بل نه ولا چې سره د سمین میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو کمنټونه وکي او ویډیو در سره شیر کی. هیواد میډیا هم در سره فالو کی، سمین میډیا هم در سره فالو کی. او کله چې سوداوي کوي غاړي رانیسي، خولي رانیسي، صدري رانیسي، چمپلان رانیسي، پاینو مې نه کې د سیټا چوک سره کمپلیکس دی پټان صاحب افغان اینو کمپلیکس دی نمبر دکان ته راسي د پټان صاحب چې وی چې درانو زی په دروازه باندې بس په رستلاس کې پټان صاحب تاسو لازم زو هغه ترونه به موږ سره کړی دي بیا خولي بیا جوړې چمپلان اوس ته چې مثال گیپس طریقه برابر نه گیپس طریقه نه مطلب په قیمتو کې درته تاسو په وشه هو بخشه دا اوس د خوشحالي ته نو مهرباني چې په نرخو کې نه ان شاء الله تعالی در بازار پورته نه دی راکړ در بازار تقریبا ما چې دوغه یو چمپل نرخ ځنیو پښتي ان شاء الله ډیر مناسب نرخ ځکه چې په نور ځایو کې ګران و او دلته ارزانه پټان صاحب دا نور شان دا هم غاړي دی و په دې کې کنداري او راته است زبې دروشه ان شاء الله دا کنداري غاړي دا کنداري دی و مې د کاری ټوله کنداري د کاری کنداري دی او دا پټاوله چې دی دا به د ایرات ډیزاین او دا کارټن دی اصلي 100% کارټن. یو بل شی هم شته چې ما ګرانو دوستان تاسو نه ویل ټکور ورسره پیدا کیږي دلته ودرېږه پټان صاحب کارټن ټکور چې ګونجي کیږي او دا چا ویل و دا دی اوس پټان صاحب دا خو په دې کې نو ناکس اخیستو درجه دغه لمن یو څه بغلته و پټان صاحب بل سړکا غاړه تر مل مدل یعنی ډیر نازک کارټن ډیر ښه خون کی ډیر ښه و دا بل رنگ دی دا بل رنگ ډیر دا نو شوخ دی دا چې بیا یو واره دوستانو تاسو کغواړي چې جوړه کی دغه د مخ به واره پرېولي کسنګ پټان و دا چې خیاط ورکړي هغه د خشتي دغه دا شي پټان چې وسلی دغه اوستا دي پټان صاحب اغوستي دي چې وای غونډي به جلا خون کی ګران دوستانو په اغوستلو کې جلا خون کی خدای سي ودا 100% دی نه 100% کارټن دی 100% کارټن دی او په دې خاطر کارټن دی ځکه چې داسې دغه کې بیرته دغه کې دا یو واری باید پریولل سي د جوړولو مخکې بالکل انو چې بیا د یو سره نو وځي کنه پټان صاحب په دې خاطر خلک دا د دې شخو باید دا چې مثلا د ګوره دا ډیر نرم سي الته په لومړي سر کله چې د تان ساري مثلا پریول سوي نه جوړ سوي نه دغه مخه ډیر شوخي او چې پریول سي د دې لکه اوس پټان صاحب غوسه ډیر نرم دي نو کارټن هم پیدا کیږي شاید نور ټکران هم پټان صاحب ټربو ټکران هم په طرف کې پراته دي ته نو سټاک دغه غلي دي دغه غلي دي په دې تقریبا شپته جوړي وو چې اوس تقریبا د شپته دي د دې بل دغه دا چې ام تور دي سپین دي او ډیر ښه پوس نرم چمپل دي استالش کې هر اول شي دلته رانیولې دي نو لومړنۍ ګراک دي بس د خیر دا ډېر ښایسته سټاک مال دي سټاک چمپل دي د خیر سره کوم چیرې راتللاس پروفیشنل سټاک بورډ ښه ډېر خوندور شي دي پټان صاحب د دې قیمتونه څومره 1500 افغاني دا په 1500 افغاني واخیت ارزانه دي او ډېر ښه شي دي زه په چمپل پوهېږم او په ټکر پوهېږم دا دوه شان باندې زه پوهېږم اوس په خولي او په صدري نه پوهېږم هغه دوی راته ښه خوند ترسره کوي په چمپل او پټکور زه پوهېږم دا ډېر ښه چمپل دي نو کوم چیرې سټاک شي ته نیت او ښه شودار شي ته نیت دغه شی سته پټان صاحب دې خواته چې پراته دي دلته نو د زمانو شانتي وی و ماترونه دي ولې مو پر زړه باندې دا زمان پر ما ډېر ګران نه بس په دې خاطر مې دا کني دا خو چې دي زه خپل مجرد یم وروره لږ ډېر احتیاط را سره کوي زما مخته ماخي زه چې په ښار کې ګلپوشه موټر ووینم د سیپس نارې کوم حاجي دي نو اترونه اوس پرېګان د کور دپاره او د بدن دپاره د مثلا د موټر او زه دغه سپرې البته سینټ کاروم دغه سینټ اوس فلحال زه لرم او ډېر دا خو ډېر خوشبویه شی دی او ما چې ولي هر یو راته وایي چیرې پیدا کېږي خوشبختانه دا چې ما په هېواد بغازه کې دا ولیدل نو ګران دوستانو او هغه زما کوم ملګري چې ما ته وایي دا شی ته چیرې وایې دا دلته دا چې په هېواد مغازه کې پیدا کېږي کریډیبل دا ډېر ښه سینټ دی او ډېر ښه خوشبویي لري نو په هېواد مغازه کې تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ ځکه چې ما تراوسه نه ولیدلې دا دلته مې ولیدله د خیره سره بیا به ګران دوستان ستاسو د مغازې څخه پټان صاحب ترلاسه کړي نور هم بېلابېل دغه سته چې د نمان ورته پټان صاحب
درهم دي او کوبکو دي د ځینو د زما خپله در اوسه بلو ویژن دي، زه د شپې ورزش کوم تمرین کوم چې زه د نمانې زده کړم. شالیز دي شالیز ډېر شاطر دي، یارا دي، سپریګانې دي او وایټ هورس دي. نو بېلابېلې سپریګانې دي. بس پټان صاحب خدای پاک ستاسو په کار کې برکت واچوي د خیره سره. سره د ټولو مسلمانانو نو ښه پرمختګ درته غواړو، خدای وکړي همت ورته وکړې او انشاءالله ټینګه ملا ورته وتړې ورته کښېنې. انشاءالله. پیغام مې په عموم کې ټولو ځوانانو ته دی هغه چې مثلا پر ځای ناست دي او دا وایي چې زموږ د خوښې وظیفه موږ ته نه پیدا کېږي نو موږ کار نه کوو. دا فقط موږ ځان تېر باسو، وخت بې ځایه تېروو. کوشش وکړئ که کوچنی کاروبار هم وي را شروع یې کړئ، پیل یې تاسې وکړئ، الله پاک برکت پکښې کې اچوي. یو وخت به تاسې یاست چې ډېر څه به مو لاسته راوړي. ما په خپل ژوند کې ډېر داسې څه وزغمله چې هر چا به ویله چې داسې بېکاره وادي و دا دی، خو د صفر څه مې کار شروع کړئ، په بېلابېلو برخو کې مې کار وکړئ. حتی ځینې مسلکونه اوس هم د خپل ځان سره لرم. دا مې نوې تجربه ده، نوی ګام دی. انشاءالله په دې برخه کې به هم کار کوم. پس ځوانانو ته هم دغه پیغام دی چې کار وکړي، زحمت وباسي. ډېره مننه. بس پټان صاحب خدای دې وکړي چې ځوانانو ستاسو پیغام اورېدلی. د سمین میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو، تاسې لکه څنګه چې پټان صاحب همت کړی دی، دغسې کار کړی دی، تاسې هم چیرې ځوانان یاست، بېکاره یاست او کار روزګار نه برابرېږي، د لږو پیسو کار شروع کړئ، خو خپل کار شروع کړئ. که چیرې خپل کار وس نه لري، بیا د بل کار مهارتونه زده کړئ، سافټ سکیل زده کړئ. انشاءالله تاسې به نه بېکاره کېږئ او تاسې به دې ته نه مجبوره کېږئ چې بل ته لاس ونیسئ. نو پټان صاحب د ژوند په چارو کې لا نور هم بریالیتوب درته غواړو. د سمین میډیا یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو، تاسې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او د لا نورو ښکلو ولاګونو او ویډیوګانو څخه برخمن واوسئ. ښې چارې او ښه وخت.